کله څه والمه ها لیپا په بابا هغه دی روان دی هغه ته آواز وکړه هغه نه مملو ښه صحیح ده هغه نه دله مالو چلم مالو بابا روان دی مونږ ته مالو چلو سالو مالوچ آواز وکړه ودرېږه ودرېږه خو به دا سیزونه ډېر زیات اوس ډېر کم شوي دي خو کلي کې بیا هم شته دی نو دا درته لږ ښیم چې مالوچ څنګه وي او جي تاسو ښئ خیر دی نو د بابا دا سیسټم درته ښایم چې بابا هغه افغاني سیسټم څنګه صحیح ساتلی دی دا وګورئ کاکا جی څنګه صفایي دې وکړه دې له 200 روپو ورکړه کنه اے کاکا دې له تازه جوړ کړه لګ دې لګ تازه جوړ کړه لاس دا نه دی دا خوالي خو اوس مې ایسته که نه نه داسې نه زم چې لږ څنګه جوړې دا ملګري به لږ وګوري خیر ښه خبر کېږي خو نه او کنه دا او دا پکې خور تیل دي سپریټ دي ښه دا سپریټ دي ها خور تیل نه وکاږي خور تیل وږمه کوي که نه خور تیل بیخي وکاږي نو وږمه هم کوي لوګی کوي ښه دی پکې سپریټ واچوه لوګی کوي او دې کې خو چیني وي که نه دا خالي چیني دی دا چیني خالي چیني دی او د پتاسو رنګ دی د پتاسو رنګ دا د مالوچ د رنګ دپاره بیا ګینې سپین که نه بیا سپین دی بیا لږ خلک ورته ډېر خوشحالېږي سپین دونه نه خوښېږي د رنګین شی ته خلک خوشحالېږي دا ګوره اوس تا مخکې رنګ اچومه چیني کې او بچې او الو که نه ښه بچې الو دغه چینی ده خو چینی کې خو رنګي بس که نه ډارېکه نه که نه دې کې اچوي نه دې کې دا چینی اچوم دلته لږ په دې کې مخکې به ما دا ډول چیني کې دې شي ته څه وایي دا د دې چاڼ دی دې ته چاڼ وایي صحیح اوس یې پکې چیني په دغه کې واچوله چینی مې کې ګیلاس کې چینی واچوله او دې نه پس واوجي او اوس پکې لږ رنګ اچوم اوس به پکې رنګ واچي او بیا به دې نه پس دا دې کې واچي او دا چې ګرم شي نو دا کوي که نه ګرم شي بیا به وباسي دا به بیا وباسي او دا ګوره دا رنګ ده دا رنګ دی او دا خو ته ډېر لږ دا خو لا ډېر دی دا وګوره دا اوس هم کمومه ده ښه ای دا ګودام ډېر ده ښه وګوره دا خالي رنګ ده دا به دې کې او دا اصلي رنګ دی د پتاسو د پتاسو رنګ دی هسې کاکا جي دې ستا څومره وخت شو چې ته دا کېږي یاره د ما کېږي یو 50 کاله کېږي د دې 50 نه لا سیوا شو کم نه د څومره عمر وي چې تا دا شروع کړی یاره داسې یو 20 کالو به ومه 20 کال او اوس مې عمر اویا ورته داسې رسېدلی څه کم داسې یو کال پکې کم شوی دی صحیح دا اوس ته مکس کې لګیا دا اوس دا د مس کوم دا ګوره رنګ اخلي لګیا ده دا رنګ اخلي په خپله دا ګوره هسې تا ډېر لږ ور واچوه دا مې لږ واچولو ښه او دا اوس هم لا ډېر و ښه دا ډېر و دا ډېر تیز هغه نم دا تیز صحیح ده اوس چې دا ګرم شي اوس به دا ګرم شي چاڼې پې کېښوده خیره چاڼ مې کېښوده او اوس ورته هغې نه پسې هور خو دې لګولی دی که نه لګولی دی چې اوس دا صرف ګرم او چاڼ دې ورته سخت کړو دې پایې ته به دې دغه چې وروستو نه ځي وروسته به نه ځي که نه وایي چې زه اوچت ناست یم دا لاندې دی تېره قسم دی مړه کاکا منم دی اورې دا د اوس به چیني اچومه شی په ګرمېدو کې راغی اوس دا ډول شی ډک او دې ته پایه وایي بیا دې ته پایه وایي د ګاډي پایه دا پایه ده ګرم نه ده دا چاڼ دې خوا کومه اوس صحیح
هو ما دي خالي بس هو ما ګرميږي او تېزيږي دا چې څونه ګرميږي او دا اسی کاکا دې له ما څه وخت کې داسې ګوتوړی وې که نه معلوم دی دا تودی نه نه چې اوس دلته هغه هماغه شی دی وایي سړی دې نه یېرېږي موږ پکې ورته عادت شوي یو موږ عادت شوي چې عادت نه شي کولی چې داسې دي او جي دغه د لارې مه کنه بیا خو د کاکا ته نه شي دا راجوړ جوړ کړي دا عادت شي زمونږ لاسونه ګوره مونږ لاندې لاسونه عادت شوي که ما یو ورځ دې ته لاس دغه کړو بیا سوځېدو اوس هم ته همداسې لاس نږدې کوه زما څه سوځي دا راکوي ډېر خلک وایي چې دا داسې ده اسانه ده او دا ده هغه ته مونږ کوي یاره هر سړی خپل په کار ښه کوي صحیح خبره ده صحیح خبره ده وایي چې مونږ په خپله هم یو څو ورځې یېرېدو بس هغه ته ما یاره بس بیا عادت شو ښه نو کوم وخته پورې به یېرېږي ته لاس راوځي دې کول یو ټک ته در به شي دا دې له ورکه عادت به شي دا څو شو دا پنځو ولا یو بل هم ورکه نو ځکه ته دې وایي نو دا مونږ ګرم ساتو دا ګوره چې څونه بیا چې دا ګرمېږي او اوبه شي دا والي بیا وایي دا والي راشه وایي نه چې وي دا زما پټون په اخبار کې راغلی و ډېرې پیسې ځه نه مهرباني ډېره خوشحاله زما بیا پټون اخبار کې راغلی ما خو دلته کډه راوړله که نه د ګلشن آباد کې اوسېږم زه زیاتره خاره کې اوسېدم صحیح 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 دا به وخورو بیا فن کوي